بهرنیو چارو وزارت د هغو راپورونو په خبرګون کې چې په قطر کې د یو شمېر میشتو افغانانو د وضعیت په اړه خپاره شوي له هغوی غوښتي چې بیرته هیواد ته راستنه شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې که دوی افغانستان ته بیرته لاړ نشي نو د امریکا پر ځای به بل هیواد ته ولیږدول شي. دا وزارت یو ځل بیا خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او له هغوی او نورو هغو کسانو څخه چې ورته برخلیک لري غوښتنه کوي چې خپل هیواد ته راستانه شي، ځکه د وطن غېږ ورته پرانیستې ده او کولی شي په ډاډه زړه بیرته راشي. که څوک غواړي بل هیواد ته ولاړ شي کولی شي په مناسب وخت کې له قانوني او باعزته لارو سفر وکړي. له بلې خوا یو شمېر کارپوهان د اسلامي امارت د دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې افغانان کولی شي په درناوي او عزت سره خپل هیواد ته بیرته ستانه شي. این رویکرد نه تنها مشکل این شهروندان را حل می کند بلکه مشروعیت داخلی و اعتبار بین‌المللی دولت را نیز در بحث حقوق شهروندی تقویت خواهد کرد. بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت د دوه اړخیزو قونسلي اړیکو او منظم میکانیزم په اډانه کې د خپلو هیوادوالو د حقونو د ساتنې لپاره له ټولو هیوادونو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.